ګرانو کتونکو کو ستاسو داسې ایلین سره ریلیټډ یا کریچر سره ریلیټډ یا جادو سره ریلیټډ ویډیوګانو کتلال شوقینان یې زما په چینل کې به تاسو ته ملاويږي داسې دلچسپ ویډیوګانې که داسې ویډیوګانې ستاسو خوښوي ستاسو نه ریکویسټ دی دا ویډیو لایک دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ بیل آیکان در سره هم آن کړئ که دا ویډیو د باندې خو ولګي نو ما سره په میسج کې خپل د رای اظهار ضرور وکړئ چې زه د دې دویم پارټ هم ستاسو سره ایکسپلین کوم د مووی د مزې دپاره مووی تر اخره پورې لازمي وګورئ تاسو له به ډېره خوند کہانی شروع کیږي د 4 اکتوبر 1944 نه د سکاټلند د آرمي یو ګروپ د ګریګوري نامي سړي کو په تلاش کې ودی وي دا ګریګور د هټلر یو خاص کس وي او د یو ګروپ لیډر هم وي شپه ګریګور دا خلاصه وکړي چې هغه د بلې دنیا طرف ته راتلو یو دروازه چالو کړې ده او هغه دا سوچ کوي چې زه به د دې دروازې په ذریعه باندې د هغې دنیا نه یوه ځناوران دې دنیا ته راولم او د هغه ځناورانو په ذریعه باندې به د هټلر ټولو دښمنانو خاتمه وکړم دخلته کې یو پروفیسر وي چې د هغه نوم ډرایور وي هغه وایي چې دا دروازه به په هر حال کې بندول غواړي ډرایور ولګي د ګریګوري په کسانو باندې بمان وولي او د هغې نه بعد د دواړو ګروپونو واپس کې یو غټه جګړه شروع شي ګریګور خپل خطرناک ننجا څکل استعمال کړي او د خپلو دښمنانو باندې حمله وکړي ګریګور په لاسونو کې داسې تورې لګېدلې چې هغه د هغه تورو په ذریعه باندې په خپلو دښمنانو باندې حمله وکړي او د هغو نه سرونه لاسونه خپې کټ کړي دغه دوران کې ډرایور هم ډېر زیات زخمی شي او هغه دا سوچ وکړي کیدای شي چې زه په دې جنګ کې اوس مړ شم هغه د دروازې طرف ته یو بم ولي او هغه دروازه وړاو کړي ګریګور چې کله دا وګوري هغه ډایرکټ د بم طرف ته لاړ شي خو بم پټاو شي دا بم د پټاوېدو د وجې ګریګور هم هغه دروازې د وجې د بلې دنیا ته لاړ شي کومې دنیا نه به هغه ځناوران راوستو دغه دوران کې ډرایور راپاسي او هغه دا خبر وکړي چې یاره دا دروازه خو ډېر سات چالو وه کیدای شي چې د هغې دنیا نه دلته یو ځناور راغلی وي نو هغه خپل کسانو ته ووایي چې دا ټوله علاقه به تاسو وګورئ چې کله ډرایور په خپلو زخمونو باندې پټۍ کوي دلته یو وړوکی شانتي سور ځناور راښکاره شي هغه خپل پوجارې ته وایي چې څوک به هم فایرنګ نه کوي ودرېږئ یو وړوکی ځناور خواته لاړ شي هغه چې وګوري هغوی دا خو ډېر زیات وړوکی دی خو دا د ځناور یو بچی دی چې د هغې دنیا نه دلته راغلی دی ډرایور د خپل جیب نه یو بسکټ راوالي او د هغه سره د دوستۍ کولو کوشش وکړي ځناور بروسه وګټي او هغه ځناور په خپل غېږ کې راونیسي هغه ډېر زیات وړوکی وي نو ډرایور دا اراده وکړي چې یاره دا به زه ځان سره بوځم ډرایور بیا د خپلو پوجانو سره د هغه نوم کیږي هیلپ بوای ډېر وخت پس موږ ګورو چې یو څو کسان په سونسان علاقو کې روان دي دا اصل کې د ګریګور خلک وي یو ورځ کسانو ته یو پراچین مندر میلاو شي او څنګه چې هغو پراچین مندر ته دننه شي د هغو چې کم ګایډ هغه ولګي خپل هغه ګایډ مړ کړي هغه ګایډ د وینې بلي چړاو کړي چې ګریګور د بلې دنیا نه واپس راشي دومره وخت پس ډرایور هم واپس په نیویارک کې د یو ساینټیک په تور باندې کار کوي چا چې اوسه پورې هغه وړوکی ځناور هیلپ بوای د ټولو خلکو نه پټ ساتلی وي بیا موږ یو نوی ښار وینو چې د هغه نوم آګ وي چې په کوم ځای کې د بیورو پیرانورمل ریسرچ وي جون میر په نوم باندې یو اف بی آی افیسر هلته کې کار کوي چې کله هغه هغه بلډینګ ته لاړ شي نو هغه سیکټر S1 ته ولیږي کوم ځای کې هغه د ایپ په نوم باندې یو ځناور وګوري دا عجیب او غریب ځناور یې سینټرل هاسپټل کې په یو خوبیه چمبر کې ایښودی وي ډرایور او جون الګ بعد دلته کې په دې ځناورانو باندې نور هم ریسرچ کوي په دغه دوران کې ډرایور ایجنټ کلی له حکم ورکړي چې دا جون بوزا او د نورو پیرانورمل فیچر سره ملاو کړه یعنی د ځناورانو سره ملاو کړه چې په پیل ځل کله دا جون هیل بوای وګورو نو دی حیرانه پاتې شي ولې چې د بهر په دنیا کې د هیل بوای باره کې ډېرې زیاتې کیسې مشهورې وي په اصلیت کې دی ډېر کم خلکو لیدلی اوس هیل بوای ځوان شوي او هغه زیاته تر د خپل پیشوګانو سره په یو کمره کې بند وي د دې جون هلک یقین نه راځي چې د هیل بوای په حقیقت کې دی په کیسو کې صرف نه دی دغه دوران کې الارم بجاو شي ډرایور او جون به اوس د دې ځای نه لایبرري ته ځي د هیل بوای او د ایب ځناور چې دی د خلکو په نظرو کې رانشي نو دوی دواړه په یو ټرک کې بند کړي هغه ټرک سیده لایبرري ته دننه لاړ شي چې دوی کله ورسې ډرایور او جون ته اطلاع میلاو شي چې دلته کې یو ډېر غټ ځناور په شپږ ګارډ باندې حمله کړې ده او هغه یې مړه کړي ډرایور سره چې دا دوه ځناوران دي د هغو په ذریعه باندې ډرایور ولګي هغه غټ طاقتور راکشس را پیدا بیا هیل بوای خپله تمانچه راواخلي او ډرایور چې کومې ګولۍ جوړې کړلې هغه پکې واچوي او په دې ځناور پسې لاړ شي هیل بوای چې کله کمرې ته دننه شي دی وګوري چې هغه ځناور بله یو سړی راګیر کړی او غوښې وله خوري دا هیل بوای راکشس ته اواز کوي او دا ورته ووایي خپلو ګوتنو باندې کښېنه که نه بچ به شي که نه نو ستا دا غوټۍ به زه ستا په دې خوله کې ومنډم کله ځناور د ده خبره واوري نو دی ور منډه کړي هیل بوای ورپسې منډې کړي او په خپلې تمانچو به ډزې شروع کړي ډزو کې یو ډز باندې دا ځناور وګوري په دې ځمکه باندې راغوځار شي د هیل بوای دا خیال چې یاره ځناور راته ښکاري چې مړ شو نو په دغه دوران کې چې بل ځناور و چې د هغه نوم ایب وي هغه راشي او ده ته ووایي ما پته ولګوله چې دا جانور کله مړ شي نو دی بیا ځان را ژوندی کوي هیل بوای کله دا خبره واوري هغه شاته وګوري چې هغه وګوري ځناور ژوندی شوی او تښتېدلی
ایب ځناور وویل چې ما ته نوره هم پته ولګېده چې دا ځناور هراول اسان کار نه دی، اوسه پورې چا هم نه دی هراو کړی، د دې د وجې دی به ته په خپله مړ کړې. دا خبرې کوي چې دا غټ ځناور اچانک په دې هیل بوی باندې حمله وکړي او داسې غوځار ورکړي چې د لایبرري دیوالونه مات شي او دې بار د دیوال نه غوځار. هیل بوی په یو ګلۍ کې پروت دی چې دله اچانک ګریګور مخې له راشي. ده ته وویل چې ته زما زوی او ما یو دروازه چالو کړو چې د هغې په وجه باندې ته د بلې دنیا نه دې دنیا ته راغلی. هیل بوی دومره په اسانۍ د هغه په خبرو کې نه راځي. هیل بوی چې څنګه خپله تمانچه راوالي او هغه ته ونیسي او وګوري ګریګور د هغه ځای غیب شي. په دغې دوران کې د غټ ځناور بیا راشي، خپلې شل فوټه اوږدې ژبې سره په ده باندې حمله وکړي. خو د خوشقسمتۍ خبره دا چې په دغې دوران کې دغه جون هلک راشي او دی د خپلې تمانچې په ذریعې باندې په دې ځناور باندې ډزې شروع. دغې دوران کې د هیل بوی د یو دیوال شاته ناستي او دا سوچ کوي چې یاره د ده طاقت خو دا راښخ نشي کابو کولی. اخر کار د هیل بوی خپله تمانچه راواخلي او دا ځناور په یو ټریکینګ ګولۍ باندې وولي چې دی به زه وروسته وګورم او بیا به یې مړ کړم. د دې نه بعد دا ځناور د دلته نه تښتېدو کوشش کوي، یو میلې ته راورسي چې هلته کې ډېر زیات خلک راغونډ شوي او دوی هلیون مناوي. اوس د دې ځناور نه د عامو خلکو بچ کولو دپاره هیل بوی یو ځل بیا راټوپ کړي، په دې ځناور پسې راشي. دې کې دا خطره ضرور وي چې هیل بوی به د خلکو په نظرو کې راشي او ټول خلک به دی ویني، یا هم هغه د عامو خلکو بچ کولو دپاره یو غټ سړک ته راشي. طرف ته جون هم په ده پسې منډه کړي، خو اچانک په روډ باندې یو غاړی او جون د هغې سره ټکراو شي. څنګه هیل بوی دا وګوري نو هغه ځناور پرېږدي، د جون د بچ کولو دپاره راولېږي، هغه غاړی اوچت کړي، هغه غاړی چېرته جون چکني نه کړي. د دې نه بعد هیل بوی یو ځل بیا په دې ځناور پسې راشي، چې کله ځناور دی ویني نو هغه د خلکو نه یو ډک ریلګاډي ته وروخیږي. څنګه هیل بوی په دې ځناور پسې خیږي نو د ریلګاډي کنډکټر دله دیکه ورکړي. خو ښه خبره ده چې هیل بوی د پټلو په منځ کې راغوځار شي او ریلګاډی په ده ته پاسه تېر شي، خو ده ته هېڅ چل هم ونه شي. وایي چې څنګه د پټلو نه راپاسي دا طاقتور ځناور په ده پسې راشي. په دې پټلو کې د دوی یو ځل بیا ډېره غټه جګړه شروع شي او دا ځناور ولګي دی دا هیل بوی راوپرځوي او په ده له پاسه راشي. دا ځناور په دې هیل بوی باندې زورور وي چې کله دی څنګه هیل بوی د مړ کولو کوشش وکړي نو هیل بوی د خپلې په لاسونو په ذریعه باندې په ځان کې یو داسې بجلي راولي او دی اخوا غوځار کړي. د هغې کرنټ او د بجلۍ د وجې دا ځناور وسوځي او چې څنګه دا ځناور مړ شي نو د ده د جسم نه یو دوه شیطان راوخیږي او هغه په دوه ځایه تقسیم شي او د هغې نه دوه ځناوران نور هم جوړ شي. هیل بوی دا سوچ کوي چې ما ځناور مړ کړو. د دې په خوشحالۍ کې د دلته یو جنۍ وي چې د هغه نوم لی سرمن وي، هغه د ده سره یو ساینټیک هاسپټل ته میلاوېدو له راشي. بل ځای کې ډریور ته هغې بل ځناور سره لګیا په هغې لیب کې ریسرچ شروع کړی وي. ایب د خپلې د شاتیانو د مدد سره د دې ځای تاریخ راوباسي. دراصل دا د ډېر وخت مخکې خبره وي چې د ګریګوریو دوه خاص کسان نیمو او کار دلته کې د یو مالګې ډبې پټولو له راغلي او دا یوه عامه مالګه نه وي بلکې د زرګاو د پریانو د سترګو د اوښکو نه جوړه شوې. د مالګې ډبې دلته کې په یو پوتلې کې پټ کړی وي. کله د مالګې دا ډبې دوی ته میلاو شي نو موږ کال ته حکم ورکړي چې دا ګارډ مړ کړه. ګریګور د خپلې د شکتیانو په ذریعه باندې نورو د ځناورانو راوستو جادو شروع کړي او بل طرف ته منګورو چې هیل بوی د لی شرمن سره میلاوي او هغې ته دا خبره کوي چې ته هم زموږ ډپارټمنټ ته راشه او زموږ سره یو ځای کار کوه. خو دا ورته وایي چې زه اوس نشم درتلی، خپلې شکتیانې قابو کولو چلې زده کومه. ډېر ژر ډریور او جون هم هلته کې راورسي. کله دا جینۍ دا دواړه ویني نو دا جینۍ د خپل ځای نه راپاسي او خپل هسپتال روانه شي. مطلب کې دا جینۍ هیل بوی ته وایي چې دوباره زما سره د میلاوېدو کوشش مه کوه. چې هیل بوی کله لیب ته راولي او د ده پټۍ کوي نو ایب وګوري چې د ده په بازو کې هغه ځناور 3 انډې اچولي. دا ایب دا خبره وکړي دې ځناور به د پټلیانو په ټریک باندې هم ډېر شی انډې پرېښودی وي. ډاکټر ټریور هیل بوی ته وویل چې سهار ته څنګه راپاسې ته به هلته لاړ شي او هلته کې به دا ټولې انډې ماتې کړي او ختمې به یې کړي. بل طرف ته منګورو چې دا لیس جینۍ په خپلې کمره کې اوده وي او پټ غونته کې ګریګور د دې کمرې ته راشي. خپلې د جادو په ذریعه باندې دې ته یو خوب وښیي. په هغې خوب کې دا خپلې شکتیانې نشي کنټرول کولی. کومې د لاسه د دې آس پاس ټول خلک وسوځي او ډېر سامان تباه شي. چې کله دا خوب ګوري د دې خوب د لاسه د دې په جسم کې هم اور ولګي چې د کمې د وجې په پوره هسپتال کې ډېره غټه دماکه وشي. بل طرف ته مونږ ګورو چې دا جون د دې ځناورانو سره کار کول د داسې عجیبه غوندې کې راښکاري. ډاکټر ټریور ته وویل چې زه دلته کې نور کار نشم کولی او هیل بوی هم زما سره په یو ځای کار کولو خوشحاله نه دی. دې نه بعد ډاکټر ټریور دی جون ته وویل چې یاره زه ډېر زیات بوډا شوی یم او ما ته ښکاري چې زه به ډېر وخت ژوندی نه یم. ما خو دا سوچ کو چې زما د مرګ نه بعد به د دې هیل بوی خیال ته ساتې چې دا خبره واورېدې په زړه کې خوشحاله شي او هلته کې هم پاتې شي. د دې نه بعد د په هسپتال کې د دماکې اطلاع میلاو شي. جون هغه هسپتال ته راشي او د لیز سره ملاقات کوي. لیز یې په هغه هسپتال کې په یو غټې کمرې کې بند کړی وي. جون هم دې ته ووایي چې ته راشه زموږ سره زموږ ډپارټمنټ کې کار کوه. بل طرف ته هیل بوی د خپل ټیم سره د هغې پټلو ځای ته راشي او ایب ورسره هم وي. ایب د خپلې شکتۍ په ذریعه باندې دوی هغه ځای ته بوځي چې په کوم ځای کې هغه ځناور خپلې انډې چپکاو کړي وي.
ته کې هیل بوای هغه دیوال له څوک راپرېږدي او هغه مات کړي. د دې د وجې دننه چې کوم کال ناست وي هغه ته دا پته ولګي چې راته ښکاري دننه څوک را روان دي. یو غټ کډر میلاو شي او ایب هغې کډر ته کوزېږي او دا انډې به ګوري. کوزېدو نه مخکې هیل بوای دله یو داسې بوتل ورکړي چې دله ټریور ورکړی چې دا واله او تا ته به ځناوران څه نه وایي. د دې نه بعد ایب دې کډر ته چلان کړي. چې لږه لامبو یې مخکې لاړ شي نو ده ته انډې راښکاره شي. چې کله دی انډې را جمع کوي نو ده ته احساس وشي راته ښکاري چې زما دشمن زما شاته ما پسې راغی. بل طرف ته د هیل بوای دیان بټکولو دپاره کال د ده مخې ته راشي. چې کله د کال ویني نو دی په ده پسې شاته منډه کړي او یې په لاندې په ګډر کې نورې هم ډېرې زیاتې انډې میلاو شي. چې کله د انډې را جمع کوي د ده نه هغه بوتل غوځار شي چې کم دله هیل بوای ورکړی وي او بل طرف ته په ده باندې هغه شی اچانک غونته کې حمله وکړي. د هغه ځینه زر وتښتي او د یو پیلر شاته پټ شي. ځناور چېرته ماته نقصان راونه رسېدی دی اوس د خپلې ملګرو نه د مدد غوښتو دپاره هغو ته یو سیګنل ولیږي. چې کوم کسان د دوی انتظار کوي نو هغو پسې هم یو ځناور راشي او دی هغه ځناور ته تمانچه ونیسي. نو دی چې څنګه په تمانچې ډز کوي ډز د مخکې ځناور په ده باندې حمله وکړي. مرۍ نه یې ونیسي. د دې نه بعد دا ځناور دا سړی روغ وخوري غوښې والا وخوري. څنګه چې دا بل ملګری دا ماس دا ویني نو دی د هغه ځیره منډې کړي. نو دی چې څنګه منډه وي نو هغه ځناور په ده پسې هم راشي او دی هم وخوري. ته کې هیل بوای چې په دې کال پسې روان وي نو ده ته هم هغه دریم راخشس مخې له راشي. دی چې هغه راخشس ویني نو دی حیران شي ولې چې دی خو دا سوچ کوي چې یاره دا راخشس خو ما مړه کړی او دی بیا څنګه ژوندی شو. دې نه بعد د هیل بوای د دې ځناور په منځ کې خطرناکه جګړه شروع شي. په دې جګړې دوران کې دوی یو سورنګ ته راغوځار شي. د هغې نه بعد د یو چت په ذریعه باندې دوی بیا د لرګاړو هغه ریلوې سټیشن ته راشي. اول دا ځناور په هیل بوای باندې ډېره خطرناکه حمله وکړي. هیل بوای له ډېره غوسه ورشي او هغه راپاسي. هلته کې د ټلیفون یو بکسه لګېدلې هغه راوباسي او د هغې بکسه په ذریعه باندې په ده باندې غوزارونه شروع کړي. ځناور ولګي د هغه د لاسو نه هغه روغ بوت واخلي او دیوال یې راپرېږدي. هغې د وجې هغه چت مات شي او په هیل بوای باندې راتاو شي. د دې نه بعد هیل بوای ډېر زیات زخمي شي خو دی بیا هم راپاسي. د ځناور سره د مقابلې دپاره ودرېږي خو ډېر زیات زخمي شوی وي او د ده په ملا باندې ډېرې زیاتې شیشې هم منخدې وي چې د کمې فایده د ځناور اوچت کړي او دی دومره په تیزه وولي چې دی دویم چت ته لاړ شي. دا ځناور هم په ده پسې وخېژي. کله چې دا ځناور په ده وخېژي خلک دی ویني نو خلک د هغه ځینه منډې شروع کړي. دغه ځای کې یو ټوکرۍ پرته وي چې هیل بوای وګوري چې په هغې کې یو څو پیشوګان وي. پیشوګانو د بچ کولو دپاره هیل بوای هغه ټوکرۍ راوالي او دلته کې ځناور چې څنګه په ده باندې په خپلې اوږدې ژبې باندې حمله وکړي نو دی وله ژبه ونیسي او دا ځناور ګول تاو کړي او د پټلو له یې راپرېږدي. دلته کې دا ځناور د تښتېدو ډېر زیات کوشش کوي خو هیل بوای د دې لکۍ نه نیولی وي او په دې کې یو لرګاړی را روان وي ډېر زیات تیز او هغه د ځناور وایي بالکل یې چکني کړي. دې نه بعد هیل بوای ولګي هغه پیشوګان د هغې مالکې ته حواله کړي او بل طرف ته غایب ځناور د هغې کډر نه بار ته راوځي خو هغه ته دا پته نه وي چې په دې کډر کې نور هم په زرګاو حساب باندې انډې کته پرتې دي. ماتېدل شروع شوې. دلته کې دا کال په کلی پسې راشي. کلی چې کله دا کال ویني نو په ده پسې خپله تمانچه راوالي او بدل ډزې وکړي او په ده باندې اسره نه کوي. د دې نه بعد کال خپل خطرناک خنجر راوالي او ده له په خېټه کې ومنډي او مړ یې کړي. د دې نه بعد کلی هم د ده سره په ځمکه باندې سملي او د ده جسم عجیبه غوندې حرکت شروع کړي او بېهوشه شي. کله هیل بوای هلته راشي هغه وګوري چې کال هم د کلی سره کته په ځمکه باندې بېهوشه پروت دی. نو دی امبولنس ته ټلیفون وکړي. د دې نه بعد دی چې کله خپل ډپارټمنټ ته راشي ده ته اطلاع میلاو شي چې هغه ځناور لګېدلی ډیوډ او موسکو یې هم مړه کړي دي. دی دا هم وګوري چې د ځناور د حملې نه بعد د ایب هم ډېر زیات زخمي شوی. دې نه بعد ډاکټران هم ده ته ووایي چې یاره کیدای شي کلی هم سبا سهاره پورې ژوندی پاتې نه شي. نو دې هیل بوای له ډېره زیاته غوسه ورشي. موقع باندې ولګي هغه جونه لږ لیز هم دا جینۍ خپل ډپارټمنټ ته راولي چې دا ویني خپله غوسه کنټرول کړي او خپل کمرې ته لاړ شي. نو په دغه شپه باندې هیل بوای دا سوچ کوي زه به دې جینۍ ته د خپلې مینې اظهار کوم او یو ښکلی غوندې کې غزل به وللیک. کې ټایم ته دا پته ولګي چې نن شپه به دا جینۍ د جون سره بهر چکر ته ځي. دی چې کله دا واوري نو د ده زړه ډېر زیات مات شي. دلته کې ډاکټر ټیور د کلی په جسم باندې یو ریسرچ کوي او دی وګوري چې د کلی روڅې او دا شونډې کټ شوي دي او بل طرف ته جون او دا جینۍ چې کله چکر له لاړ شي نو هیل بوای د دا خبره بالکل هم ښه نه لګي. هیل بوای د دوی پیچه شروع کړي. دې نه بعد چې دا جینۍ کله د دې هلک تصویر واخلي نو د هیل بوای له ډېره زیاته غوسه ورشي. نو دی د دوی سره خواته یو بلډینګ یې هغې ته ورټوپ کړي. دې په چکر کې هیل بوای د غوځارېدو نه هم بچ شي. په څه ناڅه چل کې دی بره راوخېږي او دلته کې د ده یو وړوکي هلک سره ملاقات وشي. هغه وړوکي هلک د هیل بوای پېژني. د هیل بوای د وړوکي هلک ته ووایي چې غلی کښېنه زه ډېر زیات په اهم میشن باندې یم. کلی سره چې کومه د کاغذ ټوکړه میلاو شوې ډاکټر ټیور د هغې په مقصد باندې ځان د پوهولو کوشش کوي. دې کې هغه مړ شوی کلی دوباره را ژوندی شي او خپله وردي واچوي او خپل نیمګړی میش پوره کولو لا روان شي. ډاکټر ټیور چې کله په لایبرري کې دا کلی ویني نو دی پوه شي چې دا خو محض یو پوتله وه. اصل کې ګریګور د په جسم باندې قبضه کړې ده. دې نه بعد دا کال د ډاکټر په سر باندې لاس کېږدي او ده ته راتلونکی وخت وښیي. د
د هیل بای د دې دنیا راتللو اصل مقصد د جهنم دروازه کلاول دي او د هغې نه بعد به ستاسو د دنیا ټوله تباه شي. آخر کال خپله توره راواخلي او د ډاکټر ټریور نه سر کټ کي او مړی کی. بل طرف ته د جینۍ او جون په یو کرسۍ باندې ناسي او هیل بای ورته د لرې نه ګوري تماشه کوي. نو دلته کې ډېر زر هیل بای وګوري چې د هلک د جینۍ نږدې راتللو کوشش کوي. نو هیل بای یو وړوکې غوندې ګټه راوالي او د لرې نه دی په سر باندې وولي او دا جون په غوسه کې راپاسي او راخوا دې خوا وګوري چې زه چا وویشتم. په دغه ټایم کې هیل ماشوم زر شاته شي او پټ شي. دلته کې جون وګوري چې د بیورو پیرانورمل ریسرچ نه یو څو کسان راشي او هغه د لیست سره خبرې کوي. نو هیل بای پوه شي چې یاره څه نه چې چل ګډوډ خو شوی دی. د دې نه بعد چې هیل بای کله لیب ته واپس راشي نو دته پته ولګي چې کار لګېدل دی ډاکټر ټریور یعنی کې د رب پلار یې مړ کړی دی. نو دې خبر نه ده د ډېره غټه صدمه میلاو شي او دې ډېر زیات خفه شي ولې چې په دې دنیا کې د هیل بای ډاکټر ټریور نه علاوه هېڅوک هم نه. د دې نه بعد ډېر زیات خفه شي. په لایبرري کې دې ځان په یو کمره کې بند کړي او د چا سره هم خبرې نه کوي. د دې د وجې د الیس شرمن جینۍ د ده دپاره ډېره زیاته پریشانه وي او د ده سره خبرې کولو دپاره د ده کمرې ته راشي او هیل بای ته ووایي چې زه غواړم ته موسکو ته لاړ شي او د دې پوره خبرې چانبین وکړي چې د ټریور د مړ کېدو نه مخکې هغه ته دغه سوراخ میلاو شوی. هیل وایي بلې چې ځناورو خو پاتې کېدو خو د انسانانو سره ډېر زر دی د موسکو دپاره روان شي او په جاز کې دی د ځناور باره کې په کتاب کې مطالعه وکړي. زه ته دا پته ولګي چې کله دا ځناور مړ کړي نو د دې ځناور د مړ کېدو نه بعد 2 ځناوران نور پیدا کېږي. دې مطلب دا و دا ځناور مکمل طور باندې ختمول غواړي نو د ده د جسم هره حصه به په یو ځای باندې ټوله ختمول غواړي. او آخر کار د پوره ورځې سفر نه بعد هیل بای او د ده ټیم د بر په یو ریګستان ته راورسي چې هلته کې په منځ کې یو ډېر غټ قبرستان وي او هیل بای وایي چې اوس په موږ دلته کې د ګریګور قبر تلاش کول غواړي. دلته کې هیل بای د یو کمپس په ذریعه باندې ټولو ته صحیح لاره وښیي. دلته کې د هیل بای او د ده کسان ایوان نامه سړي یو کس قبر ته ټول راغونډ شي او هیل بای د یو جادویي لاکټ په ذریعه باندې دا سړی دوباره راژوندی کړي. نو هیل بای دا سړی په خپل اوږه باندې راواخلي د ده په وینا باندې روان شي. دلته کې په ځمکې سورنګانو چې دو هغې ته وردن نه شي. چې کله دو دننه ورسي نو دو ته نور هم دیوارونه ودرېږي او دو ته مخکې د تلو اجازت نه ورکوي یعنې کې دو مخکې نه پرېږدي. هیل بای مخکې روان شي او د سره یو چې هغه ته وایي چې دا کس ایوان ونیسه. د سره یو بل افیسر چې د هغه نوم ټوم وي هغه ډېر زیات یېرېدلی وي. هغه د هیل بای له حکم ورکړي چې دا دروازه ماته کړه او موږ صحیح سلامت واپس لاړ شو. خو هیل بای دې کس ته وایي داسې نه چې دا دروازه زموږ دپاره ماتول نور هم زیاته خطره را پیدا کړي. خو ټوم بار بار د هیل ته وایي چې موږ د دې ځای نه بار ته په څه طریقه باندې وباسه. په دغه دوران کې اچانک یو غټ سټکی راشي هغه به د ایلاین او په ایوان باندې حمله وکړي. د هغې د وجې نیم پل هم مات شي. په دغه دوران کې هیل بای اچانک وګوري چې دروازه بس بندېدو واله ده. هیل بای ولګي دا ټوم راوالي او دننه غوځار او د سټک د دویم غزار نه مخکې ورټوپ کې او دننه لاړ شي. دې نه بعد چې دروازه بنده شي نو د ډېر لرې نه دوی ته د یو ساز اواز راشي او بل طرف ته کال ته احساس وشي چې ما د ښکاري دننه څوک راغلی دي. چې ټوم او هیل بای کله د هغه کمرې ته داخل شي نو هغه خپل نینجا بلیډ راوباسي او په دې ټوم باندې حمله وکړي. په دغه کې هیل بای خپل لاس را مخکې کړي او دی د مړ کېدو نه بچ کړي. د دې نه بعد هیل بای دې ته خپل طاقت وښیي او دلته یو څو غزاره ښه صحیح را پرېږدي او ده ته دا هم پته وي چې زما د پلار د مرګ ذمهدار دغه کال دی. دغه وجې دې کال مړ کول غواړي او د خپل لپاره بدلت یې اخیسته غواړي. دغه دوران کې د ده خپلونه ځمکه وتښتي او دی یو ګوي ته غوځار شي چې په هغه ګوي کې سریاګانې د ده جسم نه هار پار کېدو واله وي. خو په دغه کې عین وخت کې هیل بای یو رسۍ ونیسي او دی ځان د دې سریاګانو نه بچ کړي. په دې کې دا کار راشي په خپلې تورې باندې د ده رسۍ کټ کوي. نو په دغه وخت کې دا ټوم غیرت وکړي او په ده باندې د ګټو غزارونه شروع کړي. دغه نه هیل بای موقع اوچته کړي او د دې ګوي نه په خپله راوځي او دې کال له دیګه ورکړي دې ګوي ته یې کته غوځار کړي. د دې نه بعد یو غټه وسپنه راوالي او په دې ګوي کې دا کال پې وولي او کته یې په ګوي کې مړ کړي. بل طرف ته جون او دا جینۍ لی شرمن د خپل کسانو سره په سرنګو کې روان او ډېر زر یو تالاب ته ورسي چې هلته کې دوی وګوري د دې ځناورانو ډېر زیات کوپیانې په هغه تالاب کې موجود وي. دونه چې دا ځناوران وګوري نو دوی ویرېږي دوی چې څنګه واپس منډې کړي نو د دوی پسې شاته دروازې بندې شي او دا درې ونه د ځناورانو په منځ کې پساو شي. نو دا جینۍ د رډیو په ذریعه باندې هیل بای له اطلاع ورکړي چې موږ دلته کې د ځناورانو په منځ کې پساو شوي یو. هیل بای چې کله دا واوري دی خپله پروا پرېږدي او په ځمکه باندې په زوره زوره سکونو باندې شروع کړي او بل طرف ته یو ځناور په ایجنټ جونسن باندې حمله وکړي. په دې کې جون خپله تمانچه راوباسي او په ده باندې ډزې شروع کړي. دغه کې هیل بای په سکونو باندې ځمکه ماته کړي او هیل بای د ځناورانو منځ ته راشي ډېر زیات غوسه وي. دې کې ټول ځناوران راغونډ شي او په دې هیل بای باندې ټول یو ځای حمله وکړي. نو لیس چې کله دا وګوري نو دا وایي چې زه خو هیل بای داسې مرګ ته نشم پرېښودی. نو لیس دې جون ته وایي چې ته د دې ځای نه وتښته او دا په خپلو شکتیانو باندې څلورو طرف ته ډېر زیات اور ولګوي. هغې ته د دې خبرې هم علم وي چې په هیل بای باندې اور اثر نه کوي خو دا باقي ټول ځناوران به په دې اور کې وسوځي او مړه به شي. دا لیس شرمن د خپلو شکتیانو په ذریعه باندې خپل د جسم نه دومره اور راوباسي چې د هغې سره نه صرف دا ځناوران وسوځي بلکې په دې کې د دې ځناورانو ټولې انډې وسوځي
وسوځي او ختم شي. د دې د وجې سرنګان هم مات شي او په دو باندې راغوځار شي چې د کمې د وجې دا درې وړه ډېر زیات زخمي شي. دې نه بعد دا نیمو ولګي دا درې وړه را پیدا کړي. دې کې ګریګور نیمو ته ووایي مونږه کومه بهوشیاني کړې وه هر څه د هغې په مطابق باندې روان دي. کله جون په هوش کې راشي هغه وګوري چې یاره زه خو په بیړو کې تړلی یم او هیل بوی راله هم بند په بند تړلی دی. کله هیل بوی وګوري چې لیز بېهوشه ده نو ډله ډېره زیاته غوسه ورشي. دې ځان د کولو کوشش کوي. دقیقې کې ګریګور هیل بوی ته ووایي چې شابه ته اوس د جهنم دروازه چالو کړه. هیل بوی د ده د حکم نه بالکل صاف انکار وکړي. ګریګور د هیل بوی له تکلیف او درد ورکول غواړي. د دې د وجې دی ولګي لی شرمن نه خپله غلامه جوړه کړي. هیل بوی چې کله دا وګوري د له ډېره زیاته غوسه ورشي او دی ځان د کولو کوشش کوي چې زه ولګم دا لی شرمن د ده نه بچ کړمه. په دقیقې کې ګریګور ولګي او دا لیز مړه کړي او بیا هیل بوی ته ووایي چې اوس د لیز چې کوم روح دی هغه د جهنم د دروازې کلاوېدو انتظار کوي. چېرې ته غواړې چې دا بیا را ژوندی شي نو ته به د جهنم دروازه خامخا چالو کړې. مخکې دوران کې ګریګور وګوري چې چان ګریان شروع شي. بیا ګریګور ولګي د هیل بوی په لاس کې چې کم کروس نشانې هغه ترې وباسي. د دې نه بعد ګریګور هیل بوی ته ووایي چې ته خپل اصلي نوم ماته وښایه. چې کله هیل بوی ته خپل اصلي نوم ووایي نو ګریګور ولګي دی آزاد کړي. د دې نه بعد د هیل بوی په جسم کې تبدیلیانې شروع شي او غټ شي او د ده شکتیانې هم ډېرې زیاتې طاقتورې شي. چې کله د ده ښکرې پوره راوخیږي نو دی د یو پیلر طرف ته روان شي او دی د خپلې پسې د لاس په ذریعه باندې د هغه دیوار یو پیله تاله چې کومه وي هغه چالو کړي. کله هیل بوی هغه تاله چالو کړي نو د اسمان طرف ته یو تیزه رڼا د ځمکې نه لاړه شي. دا تیزه رڼا د ځمکې نه اسمان طرف ته لاړه شي او هلته په یو سپوږمۍ باندې ولګي چې کمې د وجې د جهنم دروازه چالو شي او د هغې نه د زرګو په حساب باندې ځناوران راوتلل شروع شي. او په دې ځای کې دا جون هلک هم ځان آزاد کړي. د ډاکټر ټریوس هغه کروس نشان راواخلي. په دې کې جون د جهنم اخري دروازه کلاولو والوي چې جون د ده طرف ته د کروس نشان وولي چې کمې د وجې ده ته د خپل پلار ټولې خبرې رایادې شي او د ده سترګې چالو شي دی په هوش کې راشي چې د ده پلار ته دا ویلي چې هیل بوی ته بلې که ځناور وي په دې دنیا کې ځناور دی که انسان دی هغه سره همیشه دوه لارې وي یو ښه لاره وي او یو بده لاره وي. اوس ستا خوښه ده چې ته ښه لارې ته راځې او که بد لارې ته راځې. هیل بوی ته چې د خپل پلار دا خبرې رایادې شي نو دی په هوش کې راشي او د ده سترګې چالو شي. دی ولګي خپلې ښکرې ماتې کړي او د جهنم اخري دروازه چالو کولو نه مخکې دی هغه تاله ماتې کړي او هغه پورټل بند شي. د هغې د وجې ځناوران واپس شي. دې کې هیل بوی له غوسه ورشي هغه خپل چاقو راوالي په ګریګور له په خېټه کې ومنډي. لیز جنې پسې راشي او هغه په غېږ کې اوچتې کړي د هغه ځینه روان شي. دې کې مونږ ګورو چې د ګریګور د خېټې نه یو عجیبه غونته کې ځناور راوځي او ګریګور مړ شي. کله چې نیمو وګورو چې دا ځناور د ګریګور د خېټې نه راووتو نو دا هم د ګریګور سره د ځان د مړ کولو اراده وکړي چې موږ دواړه به په هغه دنیا کې هم یو ځای وو. او بل طرف ته هیل بوی چې کله دا لیز دا سرنګانو نه راوباسي نو هیل بوی جون ته ووایي چې ته دا لیز ځان سره واخله او د دې ځای نه لاړ شه. او هیل بوی په خپله یو غټ ګرنیټ راواخلي او هغه ووایي چې زه دا ټوله علاقه په دې ګرنیټ باندې الوزومه. خو جون د تو نه مخکې کم ځناور چې د ګریګور د خېټه نه راوتی هغه په د هیل بوی باندې حمله وکړي. دا هیل بوی د ځمکې او د دیوالونو نه راپرېږدي. هیل بوی په څه چل باندې دې ځناور نه ځان راخلاص کړي او یو غټه توره روان هغې باندې د ځناور د لاس کټ کولو اراده وکړي. او دا ځناور یو ځل بیا هیل بوی راټینګ کړي او ځناور د هیل بوی راټینګ کړي او روغ یې تیر کړي. چې کله د هیل بوی د ځناور خېټې ته ورسي نو دی ولګي د هغه ګرینیټ نه پینونه وباسي چې د کمې د وجې دا ځناور په خېټه کې یو ډېره غټه دماکه وشي. دا ځناور وډزېږي نو هیل بوی د ده د خېټې نه راوځي او روغ صحیح سلامت بار راتاو شي. د دې نه بعد هیل بوی د جون خواله راشي او جون ډېر زیات پریشان وي چې د دې لیز جنۍ ساګانې رو کمیږي. د دې نه بعد هیل بوی د دې جنۍ خواته راشي او د دې جنۍ په غوږ کې روغ غونته کې څه خبره وکړي د کمې د وجې د دې روح واپس راشي او دا هوش کې راشي. څنګه د لیز جنۍ په هوش کې راشي د دې سترګې چالو شي نو دا د هیل بوی سره په غاړه باندې ورشي او دې ته دا احساس وشي کېدای شي چې زه هم د هیل بوی سره مینه کوم. کله دا د هیل بوی سره په غاړه وي دې په جسم کې اور ولګي او دا ولګي هیل بوی ښکل کړي. اخر کې هیل بوی ته هم جنۍ میلاو شي. خو بل طرف ته د جون چې کله دا ویني نو دی لږ خفه شي